بلې السلام علیکم. د اومیګا پرو ټولو ګډونوالو ته ټول هغه ملګري چې غواړي چې خپل اکاونټونه یا بروکر ته وسپاري یا هم ویډرا ورڅه وکړي، نو مکمله طریقه درته ښیم. لینک د بروکرانو د ګروپ لینک به ما تاسو ته ډسکرپشن کې اچولی وي، نو په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، داسې به صفحه درته راواوړي. د بروکر ګروپ دی، دا خپل د دې ویب سایټ دی، نو دلته به تاسو لاندې راسئ، ریچ از به پیدا کړئ، دا دی دوستانو ریچ اوټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. هر کله چې تاسو دلته پر دې باندې کلیک وکړئ، دلته تاسو ته خپل اکاونټونه به ورته داخل کړي. دلته به زه راسم، خپل یوزر نیم به ولیکم او لاندې به هغه پاسورډونه تاسو ورکړئ چې تاسو اپډیټ کړي وي. نو څه وخت مخکې موږ تاسو ته اپډیټ راغلی، نو موږ ټوله پاسورډونه اپډیټ کړل. په لومړي سر کې به تاسو دلته راسئ، خپل یوزر نیم به ولیکئ او دغه نه پس دلته پاسورډ ورکړئ او په لوګین باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو په لوګین باندې کلیک وکړئ، تاسو اکاونټ به درته راخلاص شي. نو دا دی دلته هغه زموږ او ستاسو سایټ راخلاص شو. دلته به تاسو راسئ، دغه ټول هغه کنسپټ دی دلته درته لیکلي دي، تاسو پر دغه کراس آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته تاسو راښکته شئ دوستانو، دلته تاسو ته نتایج I want to withdraw، که چیرې تاسو غواړئ چې ویډرا وکړئ، نو تاسو هغه ټوله کوم KYC چې وو هغه به تاسو ټول ورته اماده کړي وي. هغه KYC کې تاسو ته هغه مکمله پاسپورټ هغه شیان درنه غواړي او تاسو اماده کړي وي، بیا به هغه ورکړئ، بیا تاسو کولی شئ چې ویډرا وکړئ. او که چیرې غواړئ چې خپلې پیسې بروکر ته وسپارئ، نو تاسو به دلته راسئ، کنټینیو ټو ډیشبورډ، په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا دغه نه پس راسئ، دلته کنټینیو باندې کلیک وکړئ. دلته هم هغه ټوله کنسپټ او معلومات درکړي دي، دغه لینک چې تاسو دلته وینئ. که چیرې غواړئ معلومات نور هم ولولئ، نو پر دغه باندې کلیک وکړئ. که نه غواړئ، نو دلته راسئ کنټینیو ټو بروکر ګروپ، پر دې باندې بیا دوه وارې کلیک وکړئ. نو موږ او تاسو اوس راغلو، دغه د بروکرانو کوم ګروپ چې دی دې ته موږ اوس داخل شولو. پس دغه به نه موږ او تاسو سټپ بای سټپ مخته ځو، تر څو چې موږ او تاسو اکاونټونه دلته نه وي ویریفای شوي، نور مخته نه شو تللی. نو اوس دا دی موږ خپل هغه کومه اچونه چې وه هغه مو بروکرانو ته وسپارله، خو وروسته بیا نور معلومات اپډیټ ګورو. تر همدغه ځایه پورې مننه، پر الله مو سپارم.